ډیر کرته یو روجهدار وي د هغه دپاره به د خپلې روجې نه سیوا د لوږې نه هېڅ څه میلاو نه شي. په عملنامه کې به صرف ولیکلی شي بس وږی شو، بس اجر نشته، ځکه دکې اخلاص نشته. ځکه د دې روجې ادب یې ونه کړل. د دې روجې چې کوم مفسدات دي او خرابوي او فاسده کوي دې روجې لره، مبطلات دي چې باطله کوي دې روجې لره، هغه کارونو نه او ګناهونو نه ځان ونه ساتلو، هېڅ فایده ورته میلاوه نه شوه سوا د دې نه چې لوږه او تنده یې تېره کړه. الله دې د دې نه موږ وساتي. او ډیر کرته یو انسان به د شپې وی الله ته ولاړي، قیام به وکړي، خو ده ته به سوا د بې خوبۍ نه هېڅ میلاو نه شي، تش بس بې خوبه شو. بس اجر ځکه نشته دی چې اخلاص نشته، د الله رب العالمین رضا نشته دی. دا زړه کیفیت زما محترم ورونو دا برابرول غواړي، دا جوړول غواړي. په دې وجه به رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر چې اعمال ذکر کول نو دا جمله به ورسره ویله چې یبتغي به وجه الله او یبتغي بها وجه الله. په دې صدقه د الله رب العالمین مخ لټوي او رضا، او په دې فلاني عمل د الله مخ او رضا لټوي. دا جمله به د څه دپاره ویله؟ دا به د دې دپاره ویله چې نیتونه هم سم کوي. همدای د رمضان باره کې موږ ته ویلي من صام رمضان ایمانا واحتسابا. احتساب دې ته وایي چې ته دا نیت وکړي چې الله رب العالمین په دې روژه ماله اجر راکړي. د شپې قیام کې دا نیت وکړي چې الله رب العالمین په دې باندې ماته اجر راکړي. لیلة القدر قیام د دې دپاره ته کوشش کې دا د دې دپاره چې الله سبحانه وتعالی په دې باندې ماته اجر راکړي. اجر موږ او تاسو د الله رب العالمین نه غواړو. د مخلوق مدح، د مخلوق صفتونه دا موږ نه غواړو، او د مخلوق صفت به لکه موږ له څه راکړي. په دې بنا باندې وایي چې کله بعضې علماو د دې اخلاص او د دې ریا علاجونه ذکر کړي او د اخلاص د حاصلولو اسباب یې ذکر کړي. په هغې کې یو سبب وایي دا دی، ډیر دی، پای کې یو دا دی د مخلوق د جبو صفت د دې هغه تحقیر په دې زړه کې راواله چې دا ټول خلک زما صفت وکړي، ما ته به لکه څه میلاو شي، دی به ماله سره کړي. او د رب العالمین د رضا عظمت په زړه کې راوله چې رب العالمین زما نه رضا شو. ورضوان من الله اکبر. الله رب العالمین فرمای د الله رب العالمین د طرف نه چې کومه رضا ده دا د ټولو نه لوی نعمت دی او د ټولو نه لویه بدله ده او د ټولو نه لوی انعام دی. زما محترم ورونو په هغې باندې نظر ساتل پکار دی. موږ به د الله رب العالمین مخې ته ورځو. نو په دې بنا باندې د مخلوق مدحي صفتونه د دې دپاره عمل او کار نه دی پکار، بلکې هر عمل د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره پکار دی.